نیشنل انټرست وایي د افغانستان پر وړاندې د پاکستان ژمنو او عمل کې ډیر توپیر دی. د افغانستان په تړاو د پاکستان په ژمنو او عمل کې د ځمکې او اسمان هغومره توپیر دی. نیشنل انټرست نشریه په یوه مقاله کې لیکي پاکستان تل ژمنه کوي چې د افغانستان په سوله او امنیت کې به ونډه اخلي، خو په عمل کې بیا په سیمه کې د ترهګرو ډلو ملاتړی دی او په دغه هیواد کې امن مرکزونه لري. دغه نشریه لیکلي دي همدا اوس هم طالبان د پاکستان پراخ ملاتړ له ځان سره لري او دغه ډله په پاکستان کې امن مرکزونه لري، خو بیا هم پاکستان له افغان حکومت سره د همکارۍ تشې ژمنې کوي. نشریه همداراز لیکي د برید له پلانونو نیولي چې په پاکستان کې جوړیږي ان تر هغه چاودیدونکو توکو چې په افغانستان کې چاودنه ورکول کیږي په پاکستان کې تولیدیږي. نیشنل انټرست لیکي چاودیدونکي توکي له قاچاقي لارو راوړل کیږي، خو پاکستاني عسکري پر وړاندې اقدام نه کوي. سرچینه کاږي تر هغه چې پر پاکستان فشارونه ډیر نشي او دغه هیواد د ترهګرو ډلو له ملاتړه راونه ګرځول شي. افغانستان کې د ثبات او سولې راوستل ګران کار دی.